او بل روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی چې په خپل کاروبار کې خیانت وکړي او دغه خیانت په کاروبار کې کوي که په معاملاتو کې وي که په امانتداري کې وي د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا د منافقت نښه بللې وایي دا منافق دی. تاسو وګورئ زموږ نبي علیه الصلوة والسلام د نبوت د مخه چې کله د نبوت دعوا یې نه وکړه په هغه وخت کې دی د مشرکینو په معاشره کې د کفارو په معاشره کې په الصادق الامین باندې مشهور و. الصادق معنا رښتیا ویلو، امین معنا د امانت حفاظت کولو والا. نبی علیه الصلوة والسلام په دا صفت کې مشهور و. کله چې دا د نبوت دعوا وکړل ابو سفیان دلته ایمان نه راوړی. ابو سفیان دا د روم باچا هرقل ته ورغلی او دا یې ورته ویل چې دلته یو کس دی د نبوت دعوا یې کړې ده په دغه وخت کې چې دی کافر دی هغه نبي دی باید ډېر عناد ورسره وکړي، بغض ورسره وکړي. لیکن په دغه حالت کې هم ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم عجب صفات بیانوي. هغه وایي دا یو داسې سړی دی چې خپلو ملګرو ته د لمانځه حکم کوي، د امانتداري حکم کوي، د رښتیا ویلو حکم کوي، د وسیله رحمي حکم کوي او د وعدې د پر ځای کولو حکم کوي. دا کافر د نبي علیه الصلوة والسلام مبارک چې شاهدي ورکوي کافر دی. ولې نبي علیه الصلوة والسلام په خپل زندګي کې درواغ نه دی ویلی. نبي علیه الصلوة والسلام په خپل ټول ژوندون کې څومره ژوندون چې د ده تېر شوی دی نبي علیه الصلوة والسلام د امانت خلافت نه دی کړی، خلاف ورزي یې نه ده کړې. نن زموږ معاشره راواخه ټول موږ په دغه ګناهو باندې ککړي. د امانت خلاف ورزي کوه، په خبرو کې درواغ وایه او که د چا سره وعده وکړه ټلیفون بند که د وعدې خلاف ورزي کوه او کله چې د یو چا سره پر جنګ او جدال باندې راغلی شکنځل کوه. دا څلور سره نښې د منافق دی. لقمان حکیم دا یو ډېر ستر شخصیت تېر شوی دی. د ده هره خبره تاریخ نیولې ده، د حکمت او د فن نه ډک خبره ده. د هر یوه یو چا د ده نه پوښتنه یې ځینې وکړل چې لقمان ما بلغ بک ما نرا، موږ په تا کې چې کوم صفات وینو دې صفاتو ته ته څنګه ورسېدې، څنګه دا نعمت الله تبارک وتعالی تا ته درکړي. لقمان حکیم عجیبه جواب ورکوي. هغه ورته وایي چې کوم حکمت خبرو ته او دا شي ته زه ورسېدم په ما کې دوه صفات او ما د دوو شیانو خیال ساتي. هغه دا ما د امانت حفاظت ډېر کوي او دوهم دا چې کله عبس کارو کې ما بنډه نه اخیستل او په خبرو کې مې رښتیا ویل. د دغه درو شیان د وجې الله تبارک وتعالی پر ما دغه نعمت وکړي. نو معلومه خبره ده که انسان غواړي چې په ژوند کې ښایسته زندگی تیره کړي، اطمینان والا ژوند تیر کړي، مطمئنه وي په هر حالت کې، دی باید په خپل زندگی کې رښتینی صفت پیدا کړي، رښتیا همیشه وایي او د امانت خلاف ورزي نه کوي، امانت همیشه حفاظت کوي، خپل اهل ته یې سپاري. دا انسان به بیا همیشه کامیاب وي. د مفتی رفیع الله وصال صاحب د نشراتو څخه منتخبي اصلاحي ویناوي